زموږ چینل سابسکرایب او د زنګولې بټن کېکاږئ. یا 6 کیلو تاله خورده یم. اولو تر اوسه پورې یو 6 کیلو خوړلي دي. بلنی نه سړی خرڅ څنګه کوي؟ جار لکه د مار. دوستانو سلامونه او سلامونه او نیکې هیلې احترامات خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او د صحت په جامو کې راته پټ وي. نو لونګۍ یو ځل داسې ځای ته راغلی دی چې دغه تاسو خو بیا زما شاته د لوحه ګورئ چې په هغې باندې لیکلي دي چې کارهای ساختماني پهلوان احمد لوګر. زه په همدې احمد لوګر پسې ګرځم او دلته چې دی هوټل هم دی. دا هغه کس دی چې په ژوندۍ بڼه باندې شیشې خوري، خو مونږ خو لیدلي وو په تلویزیونو کې، خو همدغه شان مخامخ نه لیدلي. نو نن بیا زه تاسو ته مخامخ یم چې احمد استاد شیشې خوري، همدې تر څنګ نور کوم کارونه کوي. نو ورځمه دکان کې ګورم کوي همدغه شانتې د ما سره پاتې شي. خو په اخره کې درته وایم که چا لونګۍ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړی نه نو کولی شئ چې زمونږ چینل ځان سره سبسکرایب لایک او همدې تر څنګ شیر کړئ تر څو زمونږ ښکلې ښکلې ویډیوګانې درته راورسېږي. وګوره چا ګنګړی هم هېر نه شي، هغه خامخا وټنګوئ. فالو می. سلام میگم برای همه دوستان، سلام میگم دیگه. ما دیگه قربان دي شمه. نو احمد صاحب دا راته ووایه چې دغه شیشې دې څنګه مخ ته پرتې دي؟ خیر ده ته په دري کې ځواب یې. شیشه دی، شیشه میخورم دیگه. خی دا شیشه تاسو خورئ یعنې؟ نو دا راته ووایه چې دا شیشه هر وخت خورئ که نه کله کله داسې شوقي خورئ؟ دیگه شوقي میخورم، گوشناشم شیشه میخورم. زه یم دوستانو بیا دغه چې دی احمد استاد په دې باندې ښه دی. اوړه خو هسې قیمت دي که نه، مونږ خو اوړو پسې سترګې راووتې، خدای بیا هم ګزاره کوي که اوړه نه وي که نه نو شیشې نه غربه غروبه ونه. بس دا ښه ده چې ماشاءالله دا خېټې هم چې ده که نه زنده‌باد زنده‌باد بیخي دې شیشو ته جوړه ده. ښه نو لوګر صاحب تاسو په یو ټایم باندې څونه شیشه خورئ؟ شیشه دیگه خورده میرم، هر چی که اشتیا وای خورده میرم دیگه. تا روزا که خرپس خورده میرم. ښه چې څو پرې خرپس خیږي. نو بیا دا راته ووایه چې احمد صاحب کله کله به د شوخه ټوکه هم پکې کوو چې دا دونه په خره په خروب سره وخوري، بیا چې سړي ته تکلیف پېښ شي نو دا خو بیا سړی تشناب ته منډه کوي، نو هلته بیا سخته نه وي؟ نه خو دیگه باز ما خود تکنیک خدا دارم، باز میفهمم چه رقم بخورم. یعنې هغې سره هم تکنیک یې نو مواصلات میکنه که ما چه رقم میخوریم. ښه زنده. او همدې تر څنګ د شیشو سره تاسو بل څه کاروبار کوئ؟ کاروبار دیگه خب کار هست پدری مشغول، ما کس گلکار هستیم، کار گلکاری میکنیم. ښه یعنې ساختمانی انجینری؟ ساختمانی انجینر. ښه زنده باد. دیگه بعد باز هتل آشپز هستم، آشپزی دارم. اوس فعلا څه کار کوې؟ حالا خب هتل دارم، پایین هتل هم هست، هتل دارم. هوټل هم لرې؟ نو دا راته ووایه چې هوټل کې د شیشې ایښي هغه در باندې ډېرې ښې لګي که نه یو ښه داسې مسته کړایي چې پرته هغه در باندې ډېره ښه لګي؟ نه که شیشه نباشه کی خوش ما میکره این مثل مرچ ماست. واه واه وګورئ دوستانو زمونږ د دې کړایۍ سره چې مرچکي نه وي او مساله نه وي که نه خوند نه کوي. او دته چې دی په هوټل کې دا شیشه چې نه ښکاري او دا خوند نه ورکوي. نو احمد جانه که دا راته ووایي چې قربان دې شمه نو همدا اوس دا کومه شیشه چې مخ ته پرته ده که نه نو دا به تاسو په څومره ټایم کې دا شیشه تاسو وخورئ؟ یک ساعت و نیم ساعت دقیقه ورش میخوریم. ښه یعنې په لسو دقیقو کې دا ته خوړلی شي. نو زه وایم چې دا لیدونکي به همدغه شان د منتظر نه پرېږدو. ته راځه دا اول ټرای خو وکړه. دا خو چې زه ګورم ډېره تېره ده، چېرته دې دا خوله پرې نه کړي ونش کوي. یا خاطر ده انشاءالله جمع باشه بزرگ خدا. نو دوستانو ګورو چې دا شیشه څنګه خوري احمد استاد. نو ګورو بیا هغې نه وروسته بعد بیا د عملیات کوو چې په خېټه کې څه دي. نو زه مهرباني وکړه دا ته وخوره. ښه زه به چیر څنګه ستا خوښه یي ده؟ او زنده باد دي دا وګوره. ښه نه نه بس اوس شما نوشیجان نه دا څه کې چې دا مې وخوړل زه هم کېدی شي چې واه واه
اوهو دې ته ویلی شي چې خوراک ته خو ګوره ته خدای اولو زه هم دوستانو که زه خو وخورم خدا وراسي که 3 ورځې خو خوب هم راشي او همدا کلمې دي چې همدغو شیشو ته ټینګې دي نه پوهېږم چې تر اوسه پورې زمونږ د افغانستان ته ولې نه دی ساتلی چې دونه سختې شیشې م خورې زما فرین دی احمد جانه داسې خرپاری خیږي داسې خرپاری پې خیږي ته به چې که په خوله کې یې تیږې اچولي دي نو دوستانو ګورئ دا ګوره همدغه شان د فوټوکاپي خبره نه ده همدا اوس زه ورسره ناست یم ما به ویلې چې نه دا باسې دروغ خو نه رښتیا ده ته لکه دا ژبه مو ښایي لیدونکی امیر کم زبان او ښه دا اوس چې ته خورې دغه ژبه دې وینې کېږي نه خون مون نه مې کنه نه نه اوهو ښه داسې یو غټ خرپک دی غره لکه سړی چې د بولاني نه خوري د بولاني نه سړی خره څنګه کوي وای ګوره دوستانو دې ته ویلې چې ګوره موږ په وطن کې داسې خلک هم لرو ښه زه وایم خدا وراسي که د چا خو پې زور ورسېږي که نوره نه وي که نه جیب کې ورسره سینې د خپلې خېټې نه هم شیشې راوباسي تاسو پې ولي ښه او دې ته به هم ویلې چې آفرین دی زنده‌باد نو ښه دا خو دا وه شیشه وه دا څنګه ده دا لږه د هغې نه غټه ده نو دغه غټه هم خوړلی کېږي که نه خدا وراسي چې دی خوري کنه دلته د ما د زړه کې دغه شان ازو کدی مزه خوبش داد او دې ته ویل شي دا خو د ښکاری لکه د پراټي سره چې کړای برابر شي دې ته ویل شي چې خوان هغه نری شیشو دونه خوان نه ورکاو لکه دغه غټي شیشې چې دونه خوان لري نو دې کې څنګه د مرچ او مساله پکې شته او که نشته والا خودش خاص خوبش داره آیات مسئله نداره مرچکای نه لري نه خودش مرچک هر چیز داره اوه خدای څه لري نه کله د سی شوی دي چې تاسو دا شیشه خوري एकदम دې داخله پېش کېدلی پرې شوی یا د ژبه پرې شوی ها واه وګوره داسې راشه دا وګوره دا تر اوخه ژبه وخه وګورئ زنده‌باد نه چې کله وګورئ چې کور کې هم راجګېږي که نه راجګېږي एकदمي په دې روسۍ باندې یا مثلا په کړکۍ باندې حمله وکړي ووایي چې دا شیشه ماته کم والا دیگه این مثل من چی ورسم نانه که نخوری چقدر گوشنه میشه نه والا لقمه نان باشه یعنی داسې ده لکه ته د دې شیشې معتاد لقمه صحیح بزنم مگیم ته صحیح یعنی معتاد شوی دی دې شیشې چې باید ویې خوري باید بخوره واه دوستانو زه وایم خدا وراسي دې نه بعد چې د شیشې هم څونه په کورونو کې ماتېږي مه یې غورځوئ ډېران ته ولې ونیانو ماته یې راکوئ دې لوګر استاد ته یې راوړم که نه چې دی خو یې نوشیجان کوي که نه زه وایم زنده‌باد ته یو خرپاره یا 6 کیلو تاله خورده یم اولو تر اوسه پورې یو 6 کیلو خوړلي دي دې ته ویلی شي چې خېټه زه یم داسې خېټه کاش کړي چې را سره زه یم ځه ښه چې نه ده را سره که نه بیا به وړو پسې هم نه رسېدو زه یم آفرین دی احمد استاد ته واه وای ګوره کیمرمینه دا وښیه دا رښتیا دا ګوره دا شیشې دي ښه دا شیشې دي بیا به دا خلک وایي چې نه دا دروغ دي که نه ته ودرېږه چې زه دلته دا ماته اوهو واه همدا کومه چې ماته کړله ګوره لیدونکو همدا اوس ورکومه چې ویې خوري ګوره چې تاسو ونه وایئ چې دا یاره خاکساره دا خو خدا وراسي داسې خوراکونه شروع کړي لکه سهار وختي چې ته راجګ شې او وږی او وروره په هګیو حملې وایي دا وګورئ دا نه ما ورته یې چې وخورو دا خېټه پاسته ته ودرېږه زه لږ یو کمال پې وکړم چې زه یې خوړلی شم او که نه یې شم خوړلی زه یم ګورم احمد اوسه او دا وخوري نه مه کوه زه یم احمد استاده ګوره خدای ته وګوره زه یم آفرین دي همدا خېټه چې دغو شیشو ته ټینګه شوې ده کنې خدا وراسي دغه خېټه یاره بس زه څه ووایم نو څه ووایم ښه احمد استاد دا راته وایي چې همدې تر څنګ ما دا اورېدلي دي چې تاسو په دې خپله خېټه باندې یعنې تیږې ماتولی شئ 200 کیلو وزن میکنم بالا یعنی 200 کیلو خو زه خو شکر دی ټول 45 کیلو ما کا جیګم کې خلک وی چې داسې وخه لکه د رومیانو خلطي جیګه خلک او هغه خیر ده نو اوس به زه ګورم ته وروره وګوره کنه چیرته یو تیګه میګه وګوره چې همدغه شانتي ور په دې ژوندۍ بڼه باندې د خلکو ته وخوي چې دا په دې خېټه باندې څنګه دا تیګه ماته نو دوستانو همدغه شانتي احمد استاد خو تاسو ولیدلو چې دا شیشې یاره واقعیت خبره دی بس شته دي که نه زمونږ په وطن کې رقم خلک شته ماشاءالله پهلوانان دي او پهلوان دی او همدې تر څنګ وایي کتل دا شیشې څنګه وخوړله شیشې داسې خوړل لکه مونږ تاسو چې بولاني یا ډوډۍ خورو خو دوی ویلې چې ماته د شیشه داسې ښکاري لکه سړي ته چې کړایي تیاروي نو احمد استاد ته دا کونج داسې ښکاري ته دغه دې ځای نه یو خرپ وکړه چې دا خوړلی کېږي واه خو م لیده دوستانو نو زه وایم چې اوس راوړي همدغه شانتې هغه هلکی لاړو نو اوس راوړي یوه تیږه همدغه شانتې د خپرونې تر پایه پورې له موږ سره ملتیا وکړئ تاسو وګورئ د ده د خوراک کیمرمین ته راشه د ده دغه ژبه لږه وښیه دا وګوره د ده ژبه
درنو هیوادوالو تیږه م راورسله همدې تر څنګ چې دی احمد استاد چې دی یوه پیاله چای د شودو هغه هم پتې کې دود یعنې هغه یې نوشي جان کړی دی نو تیږه دې راوړله ته راوړه دې خواته نو احمد استاد اول دا تیږه وګوره که نه چې دا تیږه غټه ده واړه ده ستا په اندازې برابره ده او که نه ده برابره ته راوړه دلته دوستانو وخوئ ګورئ داسې شنه تبی ده که نه داسې شنه تبی ته یې خاکسره لکه دا تیږه واړوه راواړوه ورته وروره چې معلومات وشي دا خو رښتیا هم دغه شانتې تیږه ده ګوره چې بیا زنده‌بادي ښه احمد استاد اوس دا راته ووایه چې دا تیږه تاسو څنګه ماتوئ دلته تاسو همداسې څوملی ښه ځه نو ته همداسې څمله دوستانو تاسو ګورئ چې دا د ده په خېټه باندې داسې احمده خاکساره داسې تغه شه نو تیږه راواله خاکساره دلته د ده په خېټه باندې کېده نو ګوره ما یو یا الله خیر په دوو لاسو یې ووم داسې نه چې دا کلمې ترې راونه باسمه ګوره لږه دعا راپسې وکړه بسم الله الرحمن الرحیم یا الله خیر وای زنده بادي دې باندې خو نه کېږي خاکساره سم لږ ورته داسې وا دغه داسې لږ دا دې خوا که داسې واه واه چک چک زنده باد دی واه واه آفرین دی زنده باد خدا وراستی دوستانو زه وایم که دا شی تیږي خو په ما باندې ماتې کړه ټول به راپېږم دا شی زه وایم کیدای شي چې خاکسار مې بل ځای ته ورسوي کیدای شي دوی ته ووایي چې تیار دا شی قبر غم ورته وکړه یاره زنده باد دی ته وخو ګورئ خېټه ده ماشاءالله دې ته ویلی شي خېټه خو دوستانو بس زما دا نه کېږي نو نه کېږي که نه دا به زه په نړیواله سطح باندې د ریسلینګ میدان ته وباسم زه یم احمد استاد زنده باد رښتیا چې منمه نو دا راته ووایه احمد استاد لږ را دې خوا شه لږ را دې خوا شه نو دا و چې ما دا دونه ګزارونه وکړه ستا دې خېټې ته زور نه درتله یا مې بول سر پیدا کړه دغسې نیسم انشاءالله یعنې دغه ما چې درز ورکول ته د خېټې چارج اخیسته نه درز سره یې چارج اخیسته وای یاره زنده باد دي خبرې د تیږې نه د خېټه ډېره زیاته فکر خد مانګاس یې میشه چرا خبره چې څه ښکار کېده لکه مانګاس چې ناسي دوستانو تاسو خو ولې چې د ده خېټه زه منم یې بس زه به هم د دې خېټې ته زه سلامي کوم ته لکه دا خېټه را دې خوا که چې سلامي وایي یاره زنده باد دي پړک 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 آفرین دي یاره ته ګوره ماشاءالله یاره زنده باد دي نو دوستانو تاسو هم کولی شئ چې د احمد استاد سره مخامخ ملاو شئ ځکه چې دی ډېر لرې نه دی په کابل کې دی او همدې تر څنګ کمالای زیاد داره اگه مار کمچین گیر کرده جار لکه د مار احمد استاد تا نه ډېره مننه خو د لیدونکو ته په اخره کې څه پیام لري پیام از این است که دیگه برای مسکین بیچاره ما شما باید کمک شود چور شود زنگ زدن افغانستان است خیلی بدبختی بیچارگاه دید زیاد خدا مهربان است کار ما جور شود وطن ما خوب شود بدبختی بیچارگی خلاص ما کنه خدا دیگه خدا مهربان است بالکل مننه د تاسو نه ډېره نو دوستانو تاسو ولیدل چې احمد استاد چې د ډېر د کار سړی دی خو بیا هم په اخره کې په پیام کې دا ویلي چې زه غواړم چې ما سره خلک مرسته وکړي همدې تر څنګ که چېرته د ده سره مرسته وشي کیدای شي چې دا همدې مسلک ته نور هم همدغه شانتې دوام ورکړي نو دوستانو زه غواړم چې بیا هم یعنې احمد استاد د نږدې نه وګورئ او که کېږي د هغوی سره کومک وکړئ نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې یعنې یوه ښکلې خپرونه بیا چې همدغه شانتې لونګۍ په بلې خپرونه کې تاسو سره مخامخ کېږي تر هغې په پاک الله سپارم د خدای په امان د نورو ښکلو ویډیوګانې د لیدلو لپاره زموږ لونګۍ چینل سبسکرایب کړئ.